ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 16 of MS Word 2016 ها شپږم نمبر د زموږ تاسو سره هم ټاپ دی نن موږ تاسو سره کولو سټایلز ګروپ باندې کار کوو ها دلته باندې شکل ځکه چې سټایلز ګروپ ګوره په خام تاسو کلیبورډ ګروپ فون ګروپ او پاراګراف ګروپ سره سټپ بای سټپ ولوسل خان راځو چیرته سټایلز ګروپ ته راځو ها ګوري کنټرول دبليو او کنټرول پلس ان دا مطلب څه کوم څه نه وشو کوم ها انټر کوم او A4 پیس کوم څنګه شي زیات شي ورته و تاسو ګوري ورته ما سره مطلب یو نوښت شته دا خدا ګوري ما سره مطلب نارمل حالت کې دا ګور دا مطلب څه انتخاب کړل ها دو پاراګراف هم څه انتخاب کړل کسو کا نو سپیسینګ څنګه چل شو کنو ا فاصله څنګه شولا ختم شولا او کچرته من انتخاب لږ نارمل دو پاراګراف څنګه به شمال لګا فاصله به ورته ورکی ها نارمل کسه کار کنو لګا فاصله ته ورته ورکی ها او کچرته انتخاب وچ نو سپیس څه مطلب سره کنو د لیکل به خسر تنګ کا فاصله ورته ما ورکوا او وای چې لکه هډینګ ون دي جوړه ګوري ورته دا موضوع ډیره مهمه خبره ده ښه څه قسم لکه دا پر ځم پر معنی شکه چې د سی پی یو بارکه ده ښه صبر کې سی پی یو بارکه اوس ګوري ورته ما ته لکه پته نه لګی چې دا مطلب دی لیک عنوان کوم دی ولکه دا باډي دا کا هډینګ ده ګوره دا بل کسه کوم انتخاب کوم تم چیرې هډینګ ون نو سره کومه ته پته لګی لکه چې دا چې ما سره کوم دا هډینګ شو عنوان شو او دا چې ما سره کوم باډي شو ولا صحیح شو ها تاسو پر ځم چې مطلب دا قسم نیو سو کومه ته بلغه جوړ کا نو شمه لکه چې موس خان دا به انتخاب کړ سو کومه ته مطلب دینه هډینګ 2 جوړ کا صحیح دا یا پر ځم چې هډینګ 3 جوړ کا صحیح شو ته پر ځم نه شو کوم بیا LCD صحیح دا دته مطلب سو کوم یو هډینګ ور کوم سلام سره هډینګ 3 په نام سره صحیح دا تاسو کولای شئ مطلب څه کوم رقم هډینګونه ورکی خو یو خبر ګور یاد لرئ هډینګ به همیشه څنګه لکه نو سایز غټ وي څه قسم لکه دومره صحیح دا او همیشه به چیرته لکه وي سنټر کې وو چې خلکو ته پته ولګي کنو چې دا چې مسره دا هډینګ شو او دا باډي شو لا ته شو هډینګ او باډي عنوان او دغه مربوطه موضوعات یا کنټینټ ها اوس ګوري ورته ته ما سره رقم چې د هډینګ لپاره سټایلونه دي خلکانو هډینګ 3 دی په کار شو لکه 4 دی په کار شو را په دې کې ګوري سر چپا کار دی څومره چې مطلب ورپسې پورته ځي لکه هډینګ 1 2 ته چې راځي سایز مطلب کمی در سره ښه ټوز ګوره کم شو مسره 3 دینه کم شو 4 دینه کم شو د ورپسې شکل کړي بدل کا ها ټایټل په شکل مې لکه پکاره دی یا لکه دا څه غوړي سب ټایټل ووسی یعنی مطلب فری موضوع ده یا مطلب په دې شکل ووسی ګوره کلیک کړي باندې دا څه مطلب امفاسایز غوړم دا قسم غوړم چې دا یا سټرانګ په شکل باندې ووسی یا دا قسم ووسی یا دا قسم دا ګوره مطلب خلک زیات استفاده کوي ښه دا ښه سټایل دی لږ به سایز زیات کوړم او بولډ بم کو خو ټایټل کې نه ووسو سره ها کتا سم الله وای چې نور موضوعات به کار ګوري سب ټایټل مې پکاره دا قسم ووسی په دې شکل بوک ټایټل په شکل باندې دا څه ښه سره پتا سم مطلب دینه کار کوي دا یو ښه سټایل دی ښه خدا مو شو کوی چې نارمل ته وسن څنګه مشه مسره نارمل هته بلار شي دا هډینګ نه بوزي وای لکه نو سو کې کلیر سټایل اوس ګول ته مسره مطلب سټایلونه شته کنه بلټن دی الریډي میډ سټایل دی مسره زغړم چې خپل یو سټایل ورکم کلیک کړي باندې لکه سو کومه ته مطلب کریټ سټایل کلیک کا ها سلام اور تور کوي تم چیرې مای سټایل ها نو مو تر کومه لکه چې مای سټایل ها اوس ګوري ورته موډیفای باندې کلیک وکړم څه مطلب شو زه غواړم چې په دې مای سټایل کې څه کوم تغیرات راوړم په دې کلیک وکړم ها اوس لکه ماته چې ستانوم دا شو څه لپاره لکه صاحب کار تم چې دا د پاراګرافونو لپاره غواړم چې استعمال کړم دا سټایل چې وکړه لکه ماته د پاراګراف لپاره استعمال کړم ها الګا سټایل بیسډ پلان کې د مطلب مال څه کوي چې هډینګ ور باندې مطلب غواړم تم چې دا قسم څه دی ها کوم قسم لکه وسی تم چې دا قسم هډینګ ور ورته ورکړه لکه ها کوم فونټ لکه په کار تم چې امپیکټ فونټ په کار دی ها الګا سایز څومره وي شپږ سایز مطلب بولډ وی ایټالیک ختم کورنه کوم قسم رنگ وسی سورنګ وسی اوکې کا وسنګ چل شو ما سره ډایرکټ ور باندې امغه سټایل لگا ها ګوره سلام علیکم کانو مای سټایل تا مخ کلمه قسم کو جوړ کړ خو ګوري خبر یاد درې ها دا سټایل کوم مطلب په نورو ډاکومنټونو کې کار نه کوي کرنٹ ډاکومنټ لپاره لکه چې لپاره دی کرنٹ ډاکومنټ لپاره ښه ډاکومنټ ون لپاره دی په نورو ډاکومنټونو کې در سره کار نه کوي ها دا څنګه چې مطلب یو ځل جوړ کې په نورو اپلای کوو نه موجوده لپاره دی ها کوي چې مطلب کلیر فارمیټینګ کلیک کړئ باندې تم تاسو له وسلو کنه سلام وایو کلیر فارمیټینګ ټول سیلونه څه کورنه ختم کا ها کلیک کړه لکه اوس ګوره مطلب ته ودرېږم ها تم چېرې اپلای سټایل کلیک کړئ باندې کوم سټایل تم چېرې دغه سټایل خپل ته مطلب څه کړی شو ور باندې اپلای کول شي ګوره څنګه شو ډایرکټ ور باندې اپلای شو او تم دا سټایل ور باندې اپلای کا چېرې دا سټایل ور باندې اپلای کړئ دې ځلم کول شي چېرې او کوي چې مطلب ری اپلای دوباره به اپلای کوي یا کوم تغیرات راوړل کتم سو کا د دې سایز غټ کول سمره دومره بولډ ها دا به انتخاب کول سلرويشت بولډ دومره کا مطلب او رنگ هم دا قسم وسی ها کلیک کړئ باندې لکه اوس کا ری اپلای دوباره څه کور باندې اپلای کا او موډیفای څه مطلب تغیرات پکې راوړي ها خدای به څه کله کو کیمیکو د دې مطلب ته غوړي څه کې د دې سټایل ډیسپلی کې درته ښه
سیدا ډیزاین کول شي ګوره زه اوس په دې کوم ډایرکټ باکس باندې کلیک کوم ښه سویل کنه چې پریویو په دې شکل مطلب غواړي او کوی دا قسم غواړم ښه اوس ګول ته ما سره چې رقم سیل نه ښه دا قسم لکه غواړم دا قسم غواړي دا قسم غواړي سیدا دا رقم چې ما سره دې سټایلز دي ښه لیست پیراګراف مې لګا پکار دي یا دا سي مای سټایل ور باندې اپلای کا سیدا ښه پریویو کول غواړي اوس ګوره ما سره دا په دې شکل باندې راځي او کوی چې پریویو مې کله کا سیدا بل لکه څه چې ډیسیبل لینک سټایل کوم څه نه ته مطلب څه کړي لینک کړي وغه څه کړي دې ډیسیبل کول شي ورته ښه بل لکه څه چې نیو سټایل بل څه ورته جوړ کا لکه مخکې مچور باندې کار وکړ او کوی نه څه مې لګا پکار سټایل انسپیکټر کلیک کړئ بل اوس ګوره ما مطلب چې سټایل انسپیکټر دی ښه نارمل ته مطلب به سیدا دا قسم غوړه مسیدا دا رقم چې ما سره دې سټایل نه ښه دا پلان کې دا پلان کې سیدا کلیر آل کنټرول پاک کا او ته ما چې مطلب دې اپشن نه دی ښه ریکمانډ سیټینګ مطلب دا مې پکار دی لکه ها دله پر استعمال کله کسو کا پیراګراف لیول فارمیټینګ ته رقم چې ما سره دې سټایل نه دی ښه ها دې کې نور موضوعات متاثر نشته دي بیا بل خره بعدي ورځ کوم ته ایډیټینګ ګروپ باندې سټپ بای سټپ کار کوو